د تورخم او جلال آباد په لویه لاره ولې خلکو د طالبانو په ضد مظاهره وکړه؟ ولې یې لویه لاره تړلې وه او طالبانو څو کسان ترې وویشتل او ووژل؟ ویډیو وګورئ او د ویډیو په آخر کې مو سول افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. نن مازدیګر خبر خپور شو چې د تورخم او جلال آباد په لویه لاره باریکاب سیمه کې لاریون شوی دی او لاریون کوونکو دا لویه لاره د مسافرو پر مخ تړلې ده چې دواړو خواو ته زرګونه مسافر بند پاتې دي. ورسره دا خبر هم نشر شو چې طالبان په یاد لاریون کوونکو ډزې کړي دي او په پایله کې 2 لاریون کوونکي وژلي دي. لاریون وروسته له هغه پیل شو چې کله طالبانو د باریکاب سیمې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د دوی کورونه په دولتي ځمکه جوړ شوي دي او ژر تر ژره یې باید تخلیه کړي. خو له لاریون څخه تازه خبر دا دی چې د طالبانو د ډزو په پایله کې 4 کسان وژل شوي دي او د یوې ښځې په ګډون پکې 6 کسان ژوبل شوي دي. لاره تر ډیره وخته بنده وه او په سیمه کې امبولانسونه هم لیدل کېدل او داسې عکسونه خپاره کړل شول چې کورونو ته هم پکې اورونه اچول شوي دي. خلک دا مني چې ځمکه دولتي ده خو دوی وایي چې موږ اوس لپاره بله سرپناه نه لرو نو حکومت دې موږ ته د سرپناه لپاره بلغم وکړي او موږ به هم یاده سیمه تخلیه کړو. بلخوا خلک په طالبانو هم نیوکه کوي چې د دوی جنګیالي د خلکو سره سم سلوک نه ترسره کوي او په ډیره معمولي خبره په خلکو ډزې کوي چې په پایله کې داسې بدې پیښې رامنځته کیږي. ډیرو خلکو دا لیکلي دي چې په دې ځمکه طالبان غواړي چې نوی ګمرک جوړ کړي خو طالبانو کومې رسمي سرچینې دا خبر لا نه دی تایید کړی. خو بلخوا بعضې خلکو بیا ورته لیکلي دي چې که طالبان سمدلاسه یا د ځمکې ته کوم پلان نه لري نو خلک دې نه تنګوي او خلکو ته دې مهلت ورکړي تر څو ځان ته بله سرپناه وګوري.